سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو. ډېر د دردناک خبر د افغانستان نه چې په کندوز ولایت کې په یو جومات کې خودکش یا بمي چاودنه شوې او د 50 نه 100 افغانان په هغې کې وژل شوي، د میندې تلي. افغانان ورونو، دا سلسله به همداسې شروع وي او دا هغه کندوز دی چې درې کاله یا کم و زیات دلته بمباریانې وشوې او زموږ بې ګناه افغانان وروڼه د مدرسې طالبان شهیدان شو. ما پې 2-3 ویډیوګانې وکړې، نو خلک ما ته ولیکل او بدې ردې ما ته وویلې چې دلته دا پنجابیانو، دا افغانان نه وو. نن چې دا په دې جومات کې په بم وچاودې یا خودکش پې وشو، دا پنجابیانو که دا افغانانو؟ او پنجابی هېڅکله افغانستان ته جنګ ته نه راځي. هغه دومره ناولي ماغزی نه دی او نه دومره لیونی شوی دی او نه کافر دلته ځان وژني. زه همیشه یو خبره کوم چې دلته دا جنگ چې دی دا د کفر او د اسلام نه دی، دا د پښتون افغان په خلاف دا جنگ دی. دا 100 کال نه دی شو چې دلته دا جنگ روان دی. خو زما په دې خبره خلک سر نه خلاصوي. بعضې ما د کسان لیکي وو چې ته د جهاد نه مکر. زه جهاد خبره نه کوم وروره، که دلته دا کفار یو که نه موږ به دغه شانې وحشتونه کوو. دا معلومه دغه نننۍ پیښه ده. او زه یو خبره کوم چې موږ همیشه چې حکومتونه هم راغلي که نه، ځان ته خامخا مخالفین پرېښي دي چې په دې یا کودتا وکړي یا دې سره مسلح جنګ وکړي. او همدا غلطي طالبانو هم وکړه او دا غلطي هم د اشرف غني صاحب حکومت کړی او دا د کرزي صاحب حکومت کړی او پخواني حکومتونو دې ټولو کړی. نن زه یو خبره کوم چې په کومه ورځ باندې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ سوله وشوه، په همغه ورځ وه چې طالبانو اعلان کړی وی، ملا برادر صاحب، ستانکزي صاحب یا نورو د طالبانو مشرانو اشرف غني ته ټلیفون کړی وی چې موږ کندهار ته درشو، لویه جرګه راغواړو، څه کوو؟ موږ جنګ وګټلو، موږ اروپا یا موږ ټولو 52 ملکونو ته شکست ورکو، موږ خپله دا ملي اردو خپل دا نظام نه خرابو. زمونږ مبارزه به د فساد په باره کې وي، زمونږ مبارزه به د افغانستان د امنیت په باره کې وي. موږ دا شی نه غواړو. دا ټول ولس به طالبانو سره ولاړو. خو دا موقع د لاسه ورکړه. نن دته سرخوږی جوړ دی او دا سرخوږی به دا داسې نه ده. زما دې سره کار نشته چې دا شیعه دی، دا وابي دی، دا فلانې دی. زما کار انسانیت سره دی، ځکه زه اول الله تعالی انسان پیدا کړی. زه په دې شیانو نه خوشحاله یم. کېدای شي بعضې منافقین په دې خوشحالېږي چې دا شیعهګانو موجوده ولاړه مړی کړه سره. انسانیت تا ته او اسلام تا ته اجازه نه درکوي چې داسې خبرې وکړي. بله غلطي د طالبانو پر راتګ دا وه چې د وهابیانو سره یا اهل حدیثو سره یا سلفیانو سره مکمله دشمني اعلان کړه. ګوره ښه او بد په هر ځای کې وي. دلته په سلهاو مدرسې په افغانستان کې د سلفیانو د وهابیانو. آیا رپولودین څه کفر دی؟ آیا رپولودین امین مجاهد په کفر دی یا وهابیتوب څه کفر دی؟ زه خپله احناف یم، مګر زه د طالبانو په صفونو کې داسې ډېر ملایانو په جامه کې خلک وینم چې هغه په سلفیانو یا په وهابیانو یا په اهل حدیثو باندې د کفر فتوې ورکوي. نو دا خلکو له چې تاسې ځای ورک کوي او دیوال ته یې اړم کوي، نو هغه به چېرته دي؟ خو ستا په مقابله کې مسلح جنګ کوي که نه؟ دغه 3 لکه ملي اردو چې وه، دغه د مامورین چې وو، دا په لکاو خلکو چې کار کوو، هغه نن تا نه یېرېږي، تا ته خواته نه راځي. هغه مجبوره دی چې د طالب په مقابل کې ودرېږي او مسلح جنګ وکړي او دې سره یو ځای شي. که 100 ځلې د وهابیانو سره یو بل سره ورانه وي، خو بیا به هم د ستا په مقابل کې یو کېږي. دا ستا غلطي ده طالب جانه. که تاسې په هغه وخت کې لږ د نرمیت نه کار اخیستی وې، نن به دا سرخوږي تا ته نه، اوس هم تا ته ټیم دی. نو خبره دا د افغانانو ورونو چې دلته موږ همیشه موږ جنګ ګټلی، سیاست هم پیللی دی. د جنګ نه مهم چې دی هغه سیاست دی. انګریزان جنګ نه کوي مګر مغزه کاروي. نن موږ ویو چې موږ دنیا ته شکست ورکو، برطانیه ته هم شکست ورکو، روس ته هم شکست ورکو، 52 ملکونو ته هم شکست ورکو. چا چې شکست ورکړي هغه داسې خوارو زارې لکه دا موږ چې یو. زمونږ چې دغه ولږه روانه راغلی، فقر روانه، دنیا ته زاري کړو چې په رسمیت مو پېژنه، پیسې راکړه، د کاروبار نشه، ژوند زندګي نشته دی. دا څنګه شکست دی؟ زما اصلي مقصد دا دی چې سیاست موږ نه کوو. موږ نه غواړو چې موږ ټول افغانان په یو ټغر سره کینو. موږ وایو چې میزانماو ټوله زما، کوم چې په حکومت کې راشي هغه چې هر یو حکومت وي هغه وایي چې میزانماو ټوله زما. نو دا یو د بدمرغۍ، دا یو د بدبختانه ډېر غلط فکر دی. نو الله دې وکړي چې په افغانستان کې افغانان په یو اتفاق او اتحاد شي. که نن په شیعهګانو ورونو
وانه دا کار راغلی دی په بمي چاودنه شوي سبا د سنیانو په مسجد کې کیږي دا حادثې او دا واقع به ډیریږي او طالب نه پرېږدي کفار یې نه پرېږدي ګاونډیان یې نه پرېږدي دې ته به دا سرخوږی پیدا کوي او دا جنګ به زور اخلي تاسې به وګورئ تاسو ته ما ویلي چې جنګ به یوازې دلته په افغانستان کې نه تاسې به ډېر زر وګورئ ډېر زر به واورئ چې جنګ به ښکته زموږ د پښتنو منطقو ته هم ځي چې کوم د اټکه پورې موتر اباسینه دا خاوره ده او دلته به همدغه شانې په جوماتونو او په دې دا کې چاودنې کېږي الله تعالی چې دي هغه خلک تباه او برباد کړي چې څوک د انسانیت او د اسلام دشمنان دي په الله سپارمه ډېر د غم درد خبر دی الله تعالی دې په ګران افغانستان کې نور امن سوله راولي خو زما هغه خبرې رښتیا شوې چې کندوز باندې ما 3 ویډیوګانې کړې ما ویل چې دا افغانان دي او خلکو به ویل چې نه پنجابیان دي آیا دا نن پنجابیان دي پنجابیان دي ونې نه چې د لاهور نه راځي دلته جنګ کوي دلته جنګ د پنجابي په خلاف نه دی او نه د امریکایي او د بل چا په خلاف دی جنګ د پښتون افغان په خلاف دی او د دې شاته چې څوک ولاړ دي دغه ټول پې پوهېږي زموږ مشران خو الله ته به دې جواب ورکړي